د ژوند یو کامیابی راز ته وایم چې هغه ته په د ژوند هر برخه کې تطبیق کې ان شاء الله ناکام بنئ او هغه ډیر اسانه دی. په دې باندې جیف بیزوس هم داسې نور خلکو هم خبرې کړي دي. هغه راز څه شی دی؟ دا یو اصول دی ژوند دی چې ته په هر څه باندې تطبیق کا، که هغه تجارت دی، که اولاد دی، که میرمن ده، که پلار دی، چې هر څه شی دی. دا اصول څه شی دي؟ اصول دا دي یو شی چې نن صحیح دی او لازم دی او هغه شی لس کاله بعد هم صحیح دی، ضرورت دی او لازم دی، نو دې دپاره دا مهم دی او په دې باندې باید کار وشي. زه ته مثال در کوم. یو اولاد دپاره ستا اسلامي زده کړه، په اسلام باندې پوهېدل او تربیه آیا نن که هغه 2 کلن دی او که هغه 15 کلن دی او که 20 کلن دی، 10 کلنۍ کې ورته لازم دی، ضرورت دی؟ بلکل دی. آیا همدا شی ده ته 20 کلنۍ کې هم ضرورت دی؟ بلکل دی. 10 کلنۍ کې دې دپاره دا ضروري دی، نو دې ته باید ته جدي توجه ورکړې. په تجارت کې مثلا په یقین کې یا په یولرنا کې موږ نه خلک یو شی غواړي چې هغه نن هم غواړي، 10 کاله بعد هم غواړي. که په حیث د یو کس دې ته زه نن توجه ورکم نو 10 کاله بعد هم کامیابه یم. هغه څه شی دی؟ خلک موږ نه ښه کیفیت باندې تعلیم غواړي او ارزانه غواړي. دا 2 اصول دي. که دې ته زه نن توجه ورکم نو همدا ضرورت به 10 کاله بعد بدلیږي. نه څوک هم نه راشي ورور ماته خراب کیفیت باندې تعلیم راکا او ډېرې پیسې هم رانه واخله. په تجارت کې هم داسې دی. اوس راځو خپل مور و پلار ته. آیا مور و پلار که ته ورته احترام وکړې، غوږ ورته ونیسې او د هغوی خبره په ځان باندې تطبیق کړې، آیا نن هغه لازم دی؟ بلکل دی. 10 کاله بعد دی؟ دا ضرورت دی. راځو اسلام تعقیبولو ته. ورو که ته نن 18 کلنې یا 15 کلنې ته وایې ژوند مې ډېر دی او هیڅ پروا نه کوي او لیونی په خبره نه پوهېږي، میوزیک اوري، هر څه کوي، آیا ته په دې پوهېږي دا کار غلط دی؟ نن دته غلط دی؟ جواب دی ها. 50 کلنۍ کې ته غلط دی؟ جواب دی ها. د دپاره نن باید ونه کړې. نو دغه یو اصول چې یو شی تا ته نن لازم دی ته باید وکړي او یو شی باید ونه کړي په دې عمر کې او 10 کاله بعد هم همغه اصول تطبیق کېږي، نو هغه کار توجه ورکه. په ژوند کې به هیڅکله هم ناکامه نه یې. انشاءالله ته مختلف مثالونه دې اچولی شي، خپل ژوند ته کتلی شي، خپل حالت ته کتلی شي. زه نن څه شی کومه، همدا اوس څه شی کوم چې باید ویې نه کړم او همدا اوس څه شی دی چې زه یې نه کوم باید ویې کړمه. او دا دواړه حقیقتونه بیا هم تطبیقېږي 10 کاله بعد، 20 کاله بعد. نو که هغه ته نن غور وکړي 20 کاله بعد به هم کامیابی، 40 کاله بعد هم کامیابی، ستا به ټول نسب کامیابوي. نو دغه اصول همیشه زه خپل تجارتونو کې، په خپل ارګانونو کې، خپل شخصي ژوند کې تطبیق کوم او ثم الحمدلله زه خپل ژوند نه راضي یم او انشاءالله که دا اصول دوامداره تطبیق کړم، امید لرم د خپل رب نه تر اخره پورې به راضي اوسم او دا اصول غواړم ته هم تطبیق کړې.